خلیلزاد وایي هیڅ باور نشته چې بین الافغاني خبرې دې بریالی شي. دا چې ولې بریالی کیږي نه، دا ټول حقیقت په همدې ویډیو کې راسره وګورئ. ګرانو ملګرو السلام علیکم، په دې هیله چې تاسو به روغ او جوړ یاستئ. زموږ ځواک ټي وي چینل ته ښه راغلاست. ملګرو که تاسو زموږ چینل ته نوي راغلي یاست نو مهرباني وکړئ د ویډیو کتو نه مخکې زموږ چینل سبسکرایب کړئ. خلیلزاد وایي هیڅ باور نشته چې بین الافغاني خبرې دې بریالی شي. د افغانستان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت استازی زلمی خلیلزاد بغیر له دې چې د کوم هیواد یا ډلې نوم واخلي ویلي چې ځینې ورانکاري شته چې نه غواړي په افغانستان کې سوله راشي. د نوموړي په خبره غواړي افغان جګړه د یو سیاسي جوړجاړي له لارې ختمه کړي، خو ځینې هیوادونه یې د خپلو ګټو ساتلو لپاره د دوام هڅه کوي. خلیلزاد په دوحه کې د بین الافغاني خبرو د بریا اړه ویلي هیڅ باور نشته چې یادې خبرې د بریا ته ورسیږي، ځکه چې دواړه غاړې په یو بل بې باوره دي او ترمنځ یې ژور خفګان موجود دی. نوموړي وایي د ایران پرته د سیمې او نړۍ هیوادونه د افغان سولې ملاتړ کړی او له ښکېلو اړخونو یو ځل بیا د اوربند ټینګېدو غږ کړی دی. ملګرو دا به زمونږ ویډیو د ویډیو په اړه که کوم نظر لرئ په کومنټ کې راسره شریک کړئ. مننه چې ویډیو مو تر اخره ولیده. تر بلې ویډیو ښه وخت.